پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په غوا کې اووه کسان شریک کیدی شي او په اوښ کې هم اووه شریک کیدی شي. په غوا کې اووه کسان شراکت کولی شي او په اوښ کې هم کولی شي. هر چې ګډه بیزه ده نو په هغې کې شراکت هغې کې نه کېږي. که ګډان دي که بیزې دي دا به یو کس کوي یو څاروي باندې. اوس که اووه کسان شریک کېږي نو دا به په غوا کې میخه کې غوایي کې کوم چې دي اقسام دي نر او ماده او دغه شنوخانو کې. خو دلته یو حدیث برام شره روان دی د هغې نه دا واضحه کېږي چې د اختر دا کومه قرباني چې ده اضحیه چې ورته وایي په دې کې په اوښانو کې لس کسان شریک کېدی شي. او د نوي فایده د اکثر ملګرو ته به نه معلومه. امام ترمذي امام نسائي حدیث راوړی په هغې کې دي فاشترکنا فی البقرة 7 وفي البعیر 10. وی منګه په غواګانو کې شراکت وکړو اووه کسان به شریک کېدو په غوا کې اووه کسانو حصه وه او په اوښ کې به د لسو کسانو حصه وه. یو حدیث امام طبراني راوړی په هغې کې دي الجزور فی الاضحى عن 10. په لوی اختر کې چې څوک اوښان قرباني کوي نو لس کسان پکې شریک کېدی شي. نو دا تحقیقي قول هم دا دی چې قربانۍ کې کومه قرباني د اختر دا قرباني چې ده د اختر په دې قربانۍ کې په اوښانو کې لس کسان شریک کېدی شي. لس کسان هر چې غوا غوایي میخه سنډه چې څه دي دې کې د اووه نه زیات نشي شریک کېدی. بعض عوام دا تپوس کوي هغه 15 شریک شوي کم سے کم هېڅ خبره نه خو زیات نه زیات حدیث ویلی اووه اوښانو کې لس. و دوه کسان وایي چې موږ میخه وایو صحیح ده که نه صحیح ده. درې کسانو شراکت وکړو 15 وکړو هېڅ خبره نه. بله فایده ده یاده کوي لازم نه ده چې ټول به دا عیسي چې څوک کلي دا به لازم ټول به قرباني کوي. لکه اوس یو سړی پکې عیسایي کور له وخېله یو حصه پکې زما شو هم صحیح دی نورو په دې قرباني باندې اثر نه کوي. لکه بعض علما دا خبره کوي خو دا قول د هغوی کمزوری دی په دې څه واضح دلیل نشته چې لازم به دا ټول قربانیانې کوي. یو سړي پکې ځان له حصه واخېسته د غوښې دپاره هم جایز دی هېڅ حرج پکې نشته. او کوشش دا پکار چې داسې سړی چې واضحه حرامو کې پروت وي هغه پکې ځان سره مه شریک کوه. ښه که شریک شو ته دې خبر نه وي نو ستا په حصه باندې څه اثر نه پرېږدي هېڅ خبره نه وي.